د مور په اړه ډېره جالبه کیسه اورېدل او شریکول یې ستاسو مسؤلیت دی. یوه مور د خپل ناروغ زوی د کټ خواته ناسته وه او ژړل یې. ملایکه راښکته شو، مور ته یې وویل: ای مورې، زه د الله جل جلاله لخوا راغلی یم، ووایه څه غواړې؟ مور ملایکې ته وویل: د الله جل جلاله څخه غواړم چې زما زوی ته شفا ورکړي. ملایکې وویل: پښیمانه کیږي خو به نه. مور ځواب ورکړ: نه. ملایکې وویل: اوس دې زوی جوړ شو، خو تا کولی شول چې د خپلو ړندو سترګو غوښتنه دې کړې وای. یوه ورځ زوی مور ته وویل: مورې، زما میرمن له تا سره یو ځای ژوند نشي کولی. غواړم تا ته یو ځان ته کور پیدا کړم تر څو ته هلته جلا ژوند وکړې. مور له کور څخه بهر شوه، یوازې کښېنسته او پر ژړا بوخته شوه. ملایکه بیا راښکته شوه، مور ته یې وویل: ودې لیدل چې ستا زوی له تا سره څه وکړل؟ اوس پښیمانه شوې؟ غواړې ورته ښېرا وکړې؟ مور وویل: نه، پښیمانه نه یم او نه هم ښېرا ورته کوم. ته څه پوهیږې؟ ملایکې وویل: بیا هم د الله جل جلاله رحمت پر تا شوی. د الله جل جلاله څخه د خپلو سترګو لید غواړې؟ مور په ډاډ سره وویل: نه. ملایکې وویل: نو څه؟ مور ځواب ورکړ: له الله جل جلاله څخه غواړم نګور مې ښه او زړه سوانده ښځه وي او وکولی شي چې زما زوی بختور کړي، ځکه زه نوره هلته نه یم چې له خپل زوی څخه څارنه وکړم. د ملایکې له سترګو څخه اوښکې روانې شوې او د اوښکو 2 څاڅکي د مور په سترګو ورتوی شول او سترګو یې دید پیل کړ. کله چې مور د ملایکې اوښکې ولیدلې، ورڅخه یې وپوښتل: ملایکې هم ژړا کوي؟ ملایکې وویل: هو، خو یوازې هغه وخت اوښکې تویوي او ژاړي کله چې الله جل جلاله وژاړي. مور پوښتنه وکړه: الله جل جلاله هم ژړا کوي؟ ملایکې ځواب ورکړ: الله جل جلاله هم دا شیبه په لیوالتیا د خپل خلقت چې نوم یې مور د ژاړي، یعنی چې مور ژاړي، الله تعالی جل جلاله هم ژاړي. ډیرو درنو اوریدونکو، کومه کیسه خوښه شوې وي له نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ تر څو له دې ثواب نه ټول برخمن شو.